ما یو ورځ مکه مکرمه کې یو کتاب کته د علماو د بلخ په اړه باندې بحث وکړي. په دې کتاب کې اول چې ذکر کړی و چې په افغانانو کې صحابه ول که نه ول، نو دلته یو عنوان نه لاندې لیکلي ول وایي اگر چې دا خبره به دومره یقیني نه وي، خو خیر د علماو کله د دنیا خلک د قیل په لفظ باندې ځان ډېر خوشحالوي. نو د یو صحابي ښودلی سنان الرومي البلخي، سفینه صحابي څو علماو ته دا ډېر مشهور ده. امام بغوی رحمه الله په شرح السنه کې دغه هغه راوړي او نور ډېرو کتابونو کې سره د صحابه تراجمو کې چې کوم کتابونه جوړ دي، اسد الغابه او استيعاب او د اصابه، هلته د سفینه رضی الله عنه چې یو صحابي رسول الله سلام سره جهاد ته تللی ول، نو بیا هغه صحابه ستړي سول، هر صحابي خپل بار په دور اچاو، نو رسول الله سلام ویلي وي دا داسې د مونږ کښتۍ ده، دغه صحابي وایي افغانۍ ده، هلته بحث پرې کړی و. بیا د علما یوه څېړنه وکړي په دې باندې، لله الحمد مونږ تر دې خوند اخلو. سنان الرومي البلخي کتابونو کې په دغه نوم یادېږي چې دی والله اعلم چې بیا څنګه تللی و.